دغه پروژې چې موږ جوړې کړې دغه یو مسجد دی دغه یو کور دی دا مسجد چې دی دا په قزاقستان کې په همدغه نمونه جوړ دی د نور سلطان په نامه یو مسجد دی ولې موږ پکې لږ تغیرات راوستلي دي دغه دویم منزله کړی دی د دویم منزل د زنانو دپاره جوړ کړی شاید دا د یو جادې په سر جوړ شي هلته مسافرې زنانې نشي کولی چې نارینهو سره په یو ځای منځ وکړي هغو ته هم جدا زینې ورکړي دي دغه تقریبا 1500 نفر نارینه په یو وخت داخل دی کولی شي چې منځ وکړي 612 نفر زنانه کولی شي په یو وخت هغه بره منزل کې منځ وکړي خاطر د دې جوړ کړی دلته محصلین زیات راځي دغه محصلین ننداره وکړي دا هم تشویق شي موږ هم خلک تشویق کړي دغه کارونه ویني د محصلینو لپاره دغه ډېر څه زده کېږي بل یو سړی دغه شان سرمایه ګزاري کوي یو غټ مسجد جوړوي نو دغه یوه نامه چې ده دا موږ ته مخکې نه یو ډیزاین په کم روپو باندې یوه نامه موږ ته ښیو که دا چېرته جوړ شي نو دا به دغسې ښکاري مال باید نوې څه جوړ کړو اوس د قزاقستان ما پوره جوړ نه کړم باید ما په خپل نقشه در روان کړو چې ورنه ته دغه سره یو شان کړم بې دغه منزلونه پکې اضافه کړله دا باید موږ نوې څه دلته راوړو دا زاړه خو هسې شوي دي ځایګینې کې باید موږ نوې څه زده کړو نوې څه راوړو محصلین دلته راځي شاید داسې محصلین چې هغه د قزاقستان او دنیا دغه مساجدو نه خبر نه وي هغه دپاره موږ دا راوړو چې دا یې زده کړي عموما په افغانستان کې وګورو تحصیل نه یو څه خلکو زړه په دې دغه کړی چې وظایف نشته دی نو په دغه خاطر باندې زیات خلک زړه نه ښه کوي ځوانانو نو غوښتنه دا ده چې مبارزه پکار ده هر قسم شرایط په موږ راځي دا چې زموږ نه مخکې خلکو ویلي چې موږ به شپې تېرې کړو څه به کېږي او موږ نه کوو چې څه به کېږي نو څه به کېږي ته به نه پرېږدو مبارزه به کوو سخت شرایط به په ځان زغمو او مخکې به ځو چې دا وطن خدای آباد کړي او په دې خو نه کېږي چې څه به کېږي باید موږ کار وکړو زموږ غوښتنه یوه غوښتنه دا ده چې په ادارو کې باید مسلکي خلک وداخل شي اوس که زه یو مثال تاسو درکړم زموږ د انجینرۍ بخش موږ یو په ولسوالیو کې یو بس لرو دا د املاکو بس دا باید د انجینري تجربه‌کشي وکړي دغه وکړي ول دې باندې غیر مسلکي سړی ناست دی داسې په زیاته غیر مسلکي خلک ناست دي باید خصوصي سکتورونه باید دلته کار وکړي ساختماني پروژې زیاتې کړي دغه ساحه کې دغه انجینران د هر خپل بخښونو کې خلک کار وکړي